بسم الله الرحمن الرحیم د سی پلس پلس نوې ویډیو ده. په دې ویډیو کې موږ راځو په څه شي ته خپل نوټ ته او په نوټ کې موږ وایو چې که چیرې ستاسو پام شوی وي موږ په څه باندې پاسینګ ارګومنټس ټو ا فنکشن مطالعه کړي وو. صحیح ده، دا زموږ مین ټاپک و. په دې مین ټاپک کې به موږ څه شی کړي وو، موږ دا زده کړي وو چې څنګه یو فنکشن ته موږ ارګومنټس یا پیرامیټرز چې ورته وایي، صحیح ده، د مالیکولي پیرامیټرز یا ارګومنټس چې ورته وایي هغه موږ څنګه پاس کوو یا څنګه موږ ارګومنټس باندې کار کوو. لکه ما درته ویل کنه چې دلته ریټرن ټایپ ګوره نشته، خو دلته موږ سره چې د انټیجر، فلوټ او کریکټر موږ سره د ارګومنټ په ترو پاس شوي دي. بیا هغه فنکشن کې موږ څه کوو، انټیجر ویریبل ورکو، فلوټ به ورکو او یو کریکټر به ورکو. صحیح ده، لکه موږ مخکې کار کړی و چې موږ به یو انټیجر ویریو ورکو، یو فلوټ او یو کریکټر چې موږ سره دوه انټیجر ویریو یو کریکټر چې هغه موږ سره کچېرې موږ جمع علامه ورکړې وه د دوه عددونو ترمنځ به چې هغه جمع کېده، او که منفي ضرب تقسیم او همدارنګه ډیوایډر ما ته ویلي چې ستاسو کورنۍ دنده ده. او دې نه وروسته موږ سره څه شی و، موږ سره که چیرې د ریټرن ټایپ نه وي نو وایډ وي بیا هم موږ دا پیرامیټرز پاس کوی شو، او دلته موږ سره چې ریټرن ټایپ شته او څه شی که دا مو پاس کوو ورته. اوس زه راځم زه وایم چې موږ خو څه شی کړی وو، ساده ارګومنټس مو پاس کړي وو. صحیح ده، ویریبل مو پاس کړي وو. صحیح ده، هغه باندې مو کار کړی وو په څه شي د فنکشن ته. اوس راځم پاسینګ ارې از ارګومنټس یا پیرامیټرز ټو ا فنکشن. دا څه مینینګ لري؟ صحیح ده، پاسینګ ارې یا ارګومنټس ټو ا فنکشن. موږ وایو چې که چیرې موږ سره څه شی وي، موږ سره فنکشن وي، فنکشن. صحیح ده، ما سره دا مثلا وایډ فنکشن یا وایډ فنک هم ویلی شي. صحیح ده، دا فنک د ما سره د فنکشن ده. اوس دې فنکشن کې څه شی کوم، زه ورته ارګومنټس پاس کوم. خو دغه ارګومنټس موږ سره د کوم ټایپ دي؟ دا ارګومنټس موږ سره څه شي ټایپ دي؟ دا موږ سره د ارې ټایپ دي. دا موږ سره څه شي ټایپ دي؟ انټیجر ارې. او ارې موږ سره ما ویلې وه، که چیرې تاسو په ارې باندې نه پوهېږئ دې نه مخکې ارې ټاپک ته لاړ شئ او هغه وګورئ. ما ویلې که چیرې موږ په سیم ټایپ ویریبلز جوړول غواړو، انټیجر 5 ویریبل جوړول، داسې نه کوم چې راشم انټیجر 5 پیره څه ولیکم په کامې سره چې انټیجر او څه کوم انټیجر ولیکم بیا انټیجر ولیکم. نه، زه هم داسې نه غواړم. زه ورته وایم چې څه شی وکړه، انټیجر واخله، ارې واخله، او ارې کې موږ سره چې 5 ویریبل جوړ کړه، خو په 5 لوکیشن باندې چې اول موږ سره 0 انډکس باندې موږ بیلو سي د چې 0 نه سٹارټ کیږي د انډکس او تر n - 1 پورې ځي. n څه شی د موږ سره 5 ده، 5 - 1 څلورو پورې، 0 فرست سیکنډ تھرد او فورث انډکس پورې دا ویډیو موږ سره غځیږي. نو همدغه ارګومنټس موږ دلته پاس کوو. اوس دا پاسینګ موږ سره بس کوم طریقه کېږي او دا موږ څنګه یوز کوو، راځو موږ دلته مطالعه کوو. اول موږ سره چې ډیکلیریشن اف ا فنکشن وذ ارې پیرامیټرز یا ارګومنټس. دا موږ څنګه شي کوو، د ډیکلیریشن څنګه کوو د فنکشن کوم چې پیرامیټرز ورته پاس کوو. ډیکلیریشن په دې باندې داسې کوو چې دلته لیکو مثلا ما سره یو فنکشن ده د څه په نوم د ریټرن ټایپ. ریټرن ټایپ باندې تاسو ته خبره کوم څه شی چې ریټرن ټایپ موږ دلته لیکو، نه ریټرن ټایپ لیکو او دې نه وروسته موږ څه شی کوو، دې نه وروسته فنکشن څه شی کوو، فنکشن نیم لیکو. بیا دا پیرامیټر دا دوه بریکټ اچو. صحیح ده، ورکوټ بریکټ یا ورکوټ قوسونه موږ ورته وایو. صحیح ده، پښتو کې د دې ترمنځ به چې کوم موږ به ارګومنټس انټیجر ماخسته، فلوټ به ماخسته، همدارنګه ډبل مو ماخسته. صحیح ده، ډبل ماخسته او همدارنګه موږ به چې اخسته شارټ انټیجر مو اخسته. صحیح ده، هر څه اخیستلی شي تاسو دې ځای کې، سټرنګ اخیستلی شي، دلته ارې اخیستلی شي. خو یو خبره ده، دلته څه خبره ده، دلته دغه کوم ریټرن ټایپ چې موږ ګورو دا چې دا خو موږ سره ډیکلیریشن شو کنه. موږ وایو چې ډیکلیریشن څه شي، دا د سیمیکالن په ترو سره ختمیږي. کوم چې سمپل یا ماډل جوړوي د کمپایلر د چې مثلا موږ سره د فنکشن موجوده ده. دا ریټرن ټایپ اوس د څه شي کېدلی شي، دا ریټرن ټایپ موږ سره هر څه کېدلی شي. دا موږ سره انټیجر هم کېدلی شي، دا موږ سره چې فلوټ هم کېدلی شي، دا موږ سره ډبل هم کېدلی شي، او دا موږ سره چې کېدلی شي بل څه شی ده، دا موږ سره کریکټر هم کېدلی شي. خو بغیر یا کریکټر کېدای شي نشي کېدای. ښه، موږ سره بغیر د شي نه سټرنګ او ارې نه په کریکټر باندې به انشاءالله کار کوو. صحیح ده، سټرنګ او ارې نه بغیر دلته به ولیکم چې without string and array. بغیر د string او array نه موږ چې کوو، دلته ریټرن ټایپ کې ریټرن ټایپ موږ نشو اخیستلی. دلته انټیجر مخسته، فلوټ مخسته او ډبل هم اخیستلی شو. خو string او array موږ
په ریټرن ټایپ کې نشو اخیستلای. نو دا به تاسو په یاد وي. بیا موږ چې کوو فنکشن نیم لیکو او بیا د چې پیرامیټر یا ارګومنټس ورته پاس کوو. اوس زه راځم دغه باندې کار کوم چې مطلب یو اگزامپل تاسو ته کاروم. دلته اگزامپل موږ راشو ګوره ډیف سی پلس پلس ته. که موږ سره کنټرول ان به کوم دلته ولیکم چې هاش انکلود input output stream صحیح او تر دې کوم چې using namespace std main function اخلم. main function کې اوس ګوره زه ورته یم چې د دې نه وروسته زه کوم دلته د function declaration اخلم. function declaration مثلا ما سره کومه function ده؟ ما سره function ده چې void return type چې د موږ سره void ده. دا return type چې integer هم لیکل شي، دا return type ته float هم لیکل شي، دا return type ته موږ سره چې ډبل هم لیکل شي. نو زه دایم چې همدغه ډبل واخله. ډبل کې زه ورته یم څه واخله یا نه زه ورته یم چې وایډ واخله. موږ سره یو ریټرن ټایپ چې وایډ واخله، ریټرن ویلیو زه نه کوم. که چېرې ګوره تاسو ریټرن ټایپ واخلئ انټیجر یا همدارنګه فلوټ واخلئ یا چې ډبل واخلئ، صحیح ده ډبل واخلئ، نو دې کې به چې کوي تاسو سره فنکشن ډیفینیشن کې چې کله راځئ مثلا زه وایم چې وایډ مې ولیکه او وایډ کې زه لیکم څه شی فنک، صحیح ده فنکشن، دا فنکشن مې جوړه کړله. یا چې کوم اندغه ورته شي لیکم ماکسیمم لیکم، صحیح ده ماکسیمم، او دلته ورته چې لیکم دلته ورته یم چې فلوټ ریټرن ټایپ فلوټ واخله. زه وایم دې کې ماکسیمم ویلیو پیدا کوم او ماکسیمم ویلیو د شي د دوه عددونو ترمنځ په کوم، نو زه به چې لیکم انټیجر او انټیجر به لیکم. خو دې به ځای ښه نه ده چې که داسې ولیکم زه انټیجر یا همدارنګه د درې عددونو ترمنځ پیدا کوم، زه وایم انټیجر انټیجر او انټیجر، نو داسې درې پرې به لیکم. یار څومره ضرورت یا هغومره زه لیکم. خو دې په ځای کې زه داسې واخلم چې انټیجر او دلته چې کوم ارې ورته منشن کوم، صحیح ده. ارې ګوره موږ سی پلس پلس کې دلته چې کوو دلته موږ ارې منشن کول ضروری دي، خو چې ډیکلیریشن کله فنکشن ډیکلیریشن ته راځو دلته ارې هغه کوم سایز چې ده هغه موږ یا لینث چې ده هغه منشن کول پکار نه دي. مطلب چې څو ویریبل باید ته جوړ کړې، دلته ډیکلیریشن کې باید ته نه منشن کړې. دا به کوم ځای کې منشن کړې؟ دا به ته چې کوې دا به کاپي کړې د دې ځای نه کاپي او دلته راځم زه فنکشن ډیفینیشن ته کې. فنکشن ډیفینیشن کې اوس دلته چې کوم دغلته ورته ارې منشن کول مهم دي. مثلا زه 15 ویریبل جوړول غواړم او د 15 ترمنځ فرق پیدا کول غواړم، خو 15 به مطلب ما سره زیات شي، زه راځم دغه درې کوم. اوس دلته چې ډیفینیشن کې که چېرې موږ سره دا ریټرن ټایپ وي، اوس دلته موږ سره چې ضروري ده، دلته موږ سره ریټرن سټیټمنټ ضروری ده. د دې چې کې دې ته ریټرن سټیټمنټ وایي. دا ریټرن سټیټمنټ څه کار کوي؟ کله چې دلته موږ کوم ویلیو ورکړه، مطلب فنکشن مو کال کړه، هغه ویلیو به راشي چې د درې ویریبل کې به سټور شي او موږ سره ماکسیمم الیمنٹ پیدا شي، هغه به ریټرن شي. کوم څه ته به ریټرن شي؟ دغه ماکسیمم دغه کوم کالینګ فنکشن چې ده، مطلب هغه کالینګ فنکشن کې موږ سره دلته پرته وي په دې خپل فنکشن کې. مثلا زه ورته یم چې کا ریټرن کا وسه شي، ریټرن ما سره 0 کا، دغه مخکې ما پیدا کړی نه ده شي، دلته پیدا کوم اول د اف یا سویچ په درو سره. زه یم اف څه شی؟ زه ورته یم انټیجر index of 0 is greater than integer بخښنه غواړم د کوم انټیجر هغه مې چې اخیستی دې ته باید زه یو نیم هم ورکړم. زه ورته یم چې کا ارې نیم ورکوم، صحیح ده. دلته هم چې کوم دلته هم ارې نیم ورکوم. اوس زه دلته ورته یم که چیرې انټیجر اف ارې of 0 index، مطلب د 0 index کې چې کومه ویلیو پرته ده دا چې ده is greater than array of first index، مطلب دا د فرست انډیکس نه مطلب ویلیو زیاته ده. and همدارنګه array of first مطلب 0 والا is greater than array of first، مطلب که چیرې داسې وو څنګه وو وایم که چیرې array of 0 index is greater than array of 1، د اول انډیکس والا نه چې مطلب ما سره درې ویریبل دي، 0 انډیکس والا، فرست انډیکس والا او سیکنډ انډیکس والا. که چیرې 0 انډیکس والا د اول نه ګریټر وو نو مطلب 0 ګریټر ده، بیا څه کړي موږ سره سیکنډ والا پاتې ده کنه، مطلب چې کې سیکنډ منشن کوي ورته. که چیرې اوس array of 0 is greater than array of 2 شو، صحیح د درې ویریبل جوړ شو کنه، ګوره 0 1 and 2 n minus 1 3 منفي 2 څو کیږي موږ سره 3 منفي 1 څو کیږي 2 کیږي نه، 2 اخري ویریبل ده. مطلب دا شي دلته سی اوټ کوم دا سی اوټ کومه دلته به ریټرن اخلم، صحیح ده. نو دې کې به چې کوم دې کې به زه ورته یم چې کوم ریټرن واخله، ریټرن څه شی ریټرن کا array of 0، array of 0 موږ سره ریټرن کا، صحیح ده چې array of 0 موږ سره کیپټل ده، مطلب زیات د ټول ویلیو ته نه. او else if اندا چیکا اندغه سټیټمنټ راوخله
مطلب کاپی کې اندا کم کنډیشن چې دلته ورغړی دلته چې کې پیسټ کې او دلته چې کې دا ویډیو به چینج کې دلته اوس به شي فرست انډیکس والا شي خنه واړم کچیر array index of 0 1 is greater than 0 صحیح ده او بیا چې دلته 1 ولیکه او دلته index 1 and 2 صحیح ده 2 صحیح ده زه وایم که چیرې د index array of 0 باندې چې کوم ویلیو پراته ده هغه د که چیرې 0 هم کیپیټل او د 2 نو مطلب بیا کیپیټل ده کنه نو دلته به چې کې دلته به ریټرن ولیکې ریټرن به چې کې array of 1 او بیا به راشي دلته به ورته ولیکې else if یا دلته ولیکه چې else ولیکه چې return array of 2 لاست کې موږ سره array of 2 پاتې ده کنه ګوره array of 0 1 and 2 کچېرې دا if کچېرې موږ سره 0 index is greater than 1 و او همدارنګه end operator مطلب دواړه شرطونه باید تطبیق شي ځکه چې end operator موږ یوز کړی ده او همدارنګه 0 د 2 نه هم مطلب زیات و نو یا 0 greater ده مطلب د ټولو نه ویډیو زیاته ده ماکسیمم ده همدارنګه کچېرې array of 1 is greater than array of 0 و یا همدارنګه array of 1 is greater than array of 2 هم و نو بیا array of 1 capital ده مطلب د ټولو ویډیو زیاته ده او کچېرې نه و نو موږ سره به 2 کا او دا return statement به ورته تاسو ختموي دی نه نو موږ سره چې کوم دغه شو اول خو دا چې کوم فلوټ نه چینج کوم ضرورت چې انټیجر ته چینج کوم صحیح ده انت او دا هم چې کومه انت ته چینج کوم او زه دلته راځم چې کومه زه کالینګ اف د فنکشن ته راځم زه ګوره لیکل نه کوم چې مطلب کوم ځای ډیکلریشن ده کوم ځای ډیفینیشن ده زه ډایرکټ راځم چې کوم کار په باندې کوم دا خو تاسو پوهیږئ چې دا فنکشن ده فنکشن ډیفینیشن ده ول ډیفینیشن ځکه چې دلته موږ د باډي جوړ کړه اکچوال کوډ هم دلته ولیکي چې مطلب دا فنکشن موږ ته باید څه کار وکړي اوس موږ دلته راځو کالینګ فنکشن ګوره خبره ده موږ سره صحیح ده زه کالینګ کوم زه ورسره مثلا زه لیکم ماکسیمم او ماکسیمم کې زه لیکم څه شی کوم زه باید دلته ارې او درې ارې ورته پاس کوم کنه مثلا زه ورته وایم چې انټیجر ارې یا ا ډبل ار ورته لیکم ارې اف 3 صحیح دا مې ولیکله اوس دلته فار لوپ اخلم فار لوپ مطلب کله چې ارې نشل اس کوم په لوپ په تر سره هم کولی شم همداسې هم کولی شم مثلا زه ګوره انداسې راځم انټیجر اوس چې وایي ضرورت هم چې ارې اف 0 انډیکس باندې څه سٹور کوم سره لاست سٹور ده او ارې اف فرست انډیکس باندې موږ سره چې پرو ده شل سٹور ده او ارې اف سیکنډ انډیکس باندې موږ سره دیر سٹور ده اوس کچېرې دغه زه د لوپ په تر سره وکم صحیح ده دغه لوپ په تر سره موږ څنګه کولی شو لوپ په تر سره داسې کولی شو چې دلته راشم فار لوپ اخلم فار لوپ انټیجر i is equal to 0 واخلم i is less than or equal to 2i plus plus دا لوپ به څو پرې چلیږي لوپ به موږ سره 3 پرې چلیږي ولې 0 نه سٹارټ ده او 0 1 and 2 او 2 is equal to 2 شي کنه نو کچېرې 3 شنو بیا به غلطیږي نو 3 پرې به لوپ چلیږي 3 پرې وچلې نو موږ څه کېږي په 0 انډیکس باندې ویلیو سٹور کېږي بیا په 1 کې بیا په 2 کې صحیح ده اوس دلته زه ورته وایم چې سی اوټ واخله سی اوټ کې موږ ته وایي چې بخښنه غواړم کیبورډ چینج کړم enter 3 values for array of اوس دلته index mention کوم array of 0 index inline n کا ورسره چې واخله array of I اوس دې باندې تاسو پوه شئ مطلب کچېرې زه راشم array of څه شی اوس درې ارې ده کنه دا لوپ درې پرې چلیږي 0 is less than 2 ده هو لوپ چلیږي دلته به راشي لوپ به انټر ویډیو یا به ګوره 0 انډیکس باندې به ویډیوز سٹور کوم دلته array of ګوره 0 ده کنه آی کې نو array of 0 په کې به چې کوم سی ان کوم زه ویډیو سٹور کوم مثلا لاست سٹور کوم بیا شل سٹور کوم په سکند باندې ځکه چې آی پلس پلس شیل ده بیا به دیر سٹور کوم زه به ګورم چې کومه ویډیو دی کې زیاته ده اوس د ماکسیمم کې راځم زه ورته وایم چې کمپیر دې باندې تکي خو زه د څه شي کوم البته باید د چې کوم ارګومنت چې دغه باید پاس کوم چې زه کمپایل کوم مګوره ماته مسله راګي یا سی کا نو ورته نیم ورکوم چې function with array arguments
مسله چې ده وای دلته ته چې کړي دي کوم څه شی ده کوم ارګومنټس چې دغه ته ورته دي بس ګوره انټیجر اري اف 3 ارګومنټس دي اوس دې ځای کې به ته څه پاس کوې دې ځای کې به صرف دغه اري نیم پاس کوې ته اري نیم دغه سایز او هغه اري ټایپ ورته نه منشن کوي ولې نه منشن کوي ځکه چې ته دلته چې کوي صرف هغه اري ورته پاس کوي هغه اري کوم چې نوې اري نه جوړوي مطلب دغه اري کې ته خپل ویریبل هغه جوړوي مطلب میموري دوه ځای نه نیسي دوه اري نه جوړوي دغه سیم اري ورته پاس کوي ویډیوز هغه ویډیو څه شی وکي دلته موږ سره واخلي او دلته موږ سره چیک کیږي هغه کوم اري چې دا په انیشلایز شي موږ سیکنډ اري نه جوړو که چیرې تاسو پوینټرز ته لاړ شئ پوینټرز کې موږ ویډیو چې د یو ویریبل کوم هغه چې دا ویریبل چې دا هغه بل ته موږ اساین کوو نو دلته هم هماغه کار ده مثلا زه درته راځم اوس دلته چې پاس کوم زه ورته صرف A ډبل R پاس کوم چې پاس کوم A ډبل R اوس دا کمپایل او رن کوم انټر ویډیوز ګوره په 0 انډیکس باندې وی ویډیو سٹور کا 10 په فرست سیکنډ باندې فرست انډیکس باندې 20 او په تھرد انډیکس باندې زه ورته ایم چیک ګوره په سیکنډ انډیکس باندې 30 درې د 3 اري مې اخستې ولن دي 3 وکنه نو 0 1 2 مطلب 1 2 3 د 0 نه سٹارټ اخلي خو خیر تاسو 1 حساب کوي 1 2 3 نو درې انډیکس شول وزه انټر کوم دی کې ښه اوس موږ سره پرنٹ نشو ولې پرنٹ نشو ځکه چې ماکسیمم خو موږ پرنٹ کړی نه ده اوس دغه ځای نه کوم ځای نه ویلیو راځي څو ام کچيري انډیکس اري اف 0 باندې ویلیو کوم و زیاته و موږ اري اف 2 زیاته وکنه په سیکنډ انډیکس باندې کوم موږ سره سٹور ډیر شو سي دغه سیکنډ انډیکس باندې نو دا باید موږ سره پرنٹ کینو د لپاره چې کوم دلته سی اوټ اخلم کنه دا ویډیو موږ سره ریټرن شو دا ویډیو موږ سره ماکسیمم او دا په سیکنډ سٹور په دغه کالینګ اف دی فنکشن کې اندغه ځای کې سٹور دی ماکسیمم فنکشن کې چې ډیر سٹور ده په دې کې اوس موږ سره ماکسیمم دا سی اوټ کوم سی اوټ کې ماکسیمم اري اف څه شی ته ولیکم اخر واړم کمپایل اورن وزر ټایم لاس شل او دیر وزر اعظم ګوره لاس شل او دیر کوم یو ځای ده دیر زیاته ده کنه وزر اعظم د چیک کوم دا زه انټر کوم موږ سره به شي ګوره دیر موږ سره پرنٹ کړه همدارنګه دلته تاسو میسج هم ورکولای شئ maximum value equal to compile run 100 50 and 90 کوم یو ځای ته 0 انډیکس باندې کومه ده ګوره maximum value is equal to 100 مطلب maximum value موږ سره پیدا کړل دی باندې تاسو پوه شئ مطلب څنګه اري ارګومنټس از ان ارګومنټس پاس کوو سي دا ګورم د ویډیو لینک ګورم لینک موږ سره ولز دقیق شوی دا نو مطلب دی باندې تاسو پوه شئ چې څنګه اري پاس کولای شو اوس کچېر بیا نوٹ تراشم نوٹ کې وګورم موږ سره به چی وي موږ سره دوه ټاپکس پاتې ول چې فنکشن ډیفینیشن وذ ارګومنټس یا پیرامیټرز دا هم موږ سره ختم شول موږ ګوره دا ډیفینیشن وکړو کنه لاندې دلته موږ چې وکړو ډیفینیشن کې موږ چې کړل دا غدري هغه مرته ولیکل موږ ویل چې مطلب چې شي کو دلته صرف د اري هغه نیم ورته پاس کو د از ان ارګومنټ ولې ځکه چې موږ نه غواړو دویم ټایپ اف اري جوړ کړو مطلب دوه ځای نه نیسو په میموري کې نو زه چې کوم صرف اري نیم ورته پاس کوم ځکه چې دلته انیشلایز ولا صحیح ده چې انشاءالله سو دلته راځم به چې کوم اري اف 0 is greater than array of 1 اري اف 0 is greater than array of 2 شه مطلب چې اري اف 0 greater ده 1 نم انډیکس نم greater ده 2 نم نو موږ سره به چې اري اف 0 ریټرن کا چې کني بیا ریټرن 1 کا او کني ني else وین ریټرن اري اف 2 کا همدارنګه بیا هم راځم چې کوم کالینګ فنکشن وذ اري ارګومنټس یا پیرامیټرز کالینګ هم وشو موږ سره کالینګ څنګه وشو کالینګ کې موږ وایي چې صرف نیم ورته پاس کوو ولې ځکه چې موږ نه غواړو هغه کم دوی ماری چې دا هغه موږ جوړ کړو اوس موږ سره ګوره درې پروګرامونه دي پکې بهتر پروګرامونه یې چې دا روان ویډیو کې به کار وکړو ان شاء الله او همدارنګه په دې باندې تاسو پوه شئ چې کله موږ کالینګ او کالینګ چې کو we pass just name of array just name of the array ولې صرف name pass کوو this is because we don't شي یا داسې هم لګوي چې we only want to د باندې تاسو پوه شئ دا
موږ ولې نه پاس کوو ځکه چې موږ صرف غواړو چې هغه میموري ادرس ورته پاس کوو موږ نه غواړو چې سیکنډ ارې موږ سره جوړ شي نو دا و د نن ورځې پروګرام ان شاء الله په روان ویډیو کې به په باندې پوه شئ په مسلسل ډول چې مطلب ګوره موږ سره پروګرام ده find a number in its location in array using function ګوره یو نمبر به موږ پیدا کوو په ارې کې چې مطلب 15 نمبر کې یو نمبر زه انټر کوم دویم چې دا نمبر پکې شته کنه که چیرې نمبر وي نو موږ ته به وایي چې هو نمبر شته او که نه نو بیا وایي چې نه نمبر نشته نو دا ګوره لږ مغلق پروګرام د خیر کار پې کوو پروګرام نمبر 2 find maximum number in array مطلب تر ټولو maximum نمبر موږ اوس دا پروګرام هم که خو دا په دویمه طریقه سره هم کوو تر پروګرام چې د create function sort array elements in ascending order اوس که چیرې موږ سره elements وي مثلا ما سره چې وي شل وي لس وي دې کې 10 وي بیا شل وي بیا چې شي موږ سره 50 وي بیا 40 وي نو دا چې کوم موږ سره ascending order باندې اوس د دې چې کومه دا ترتیب کوم ascending مطلب چې ورکوډینګ دغه شل وي بیا 10 وي بیا 40 وي بیا 50 وي هر یو خپل ځای ته څنګه لاړ شي دې چې وي د sorting وي دا هم ویل هم په ارې کې نو دا ان شاء الله په فنکشن سره کوو چې فنکشن سره څنګه کیږي ګوره ار یو په فنکشن سره کار کوو using function او using function create function ګوره function create کوو څنګه function create کوو sort array کی صحیح ده نو دې باندې ان شاء الله په روانه ویډیو کې کار کوو